آیشه درانی همانطوری که دوستی عزیز ما هم گفتن یک چهره ای است که نسبتاً در بین جامعه فرهنگی، در بین جامعه ادبی گمنام ماندن. آیشه درانی، ما میخوایم یک کوتاه اشاره به زندگی آیشه درانی کنم. آیشه درانی را نویسنده ها و پژوهشگرانی که در موردشان در تحقیقی انجام شده، در حقیقت این تحقیقات اندک در خوری همچون شاعری نیست و تحقیقات بیشتری در این مورد انجام میشد. زندگی آیشه درانی را به 30 دوره تقسیم کردن که همو دوره کودکی و نوجوانی آیشه درانی است که در این دوره یک دوره سرشار برای خود آیشه درانی است. دوری که تعلیمات ابتدایی خود فرا میگیره و اشعاری که در این دوره میسرایه سرشار از شادی و نشاط است. و بعد دوره میان سالی آیشه درانی است که در این دوره ازدواج میکنه و به تربیت فرزندانش میپردازه. 5 دختر و 1 پسر از آیشه درانی ثمره ازدواجش است که بعداً در دوره سوم زندگی آیشه درانی را گفتن که پسرش در جنگ های داخلی کشته میشه و در حقیقت زندگی آیشه درانی را یا در جایی که آیشه درانی یک ماتم سرایی برای آیشه درانی میسازه. در حقیقت همون مرحله مرثیه سرایی آیشه درانی دیگه بعد از این در شعر آیشه درانی ما نشاط و شور و شوق را نمیبینیم. و در ضمن از زندگی آیشه درانی که بگذاریم، زبان شعری آیشه درانی چگونه بودن؟ همونطوری که محققان میگه که زبان در کل زبان یک زیربنای طبیعی داره. در این زیربنای طبیعی زبان ما یک ساخت آوایی زبان داریم و یکی هم روبنای معنایی زبان. ساخت آوایی زبان همون تولید اندام ها و آواهاست و روبنای معنایی زبان یعنی بازتاب ایده ها در اندام ها و در همتنیدگی از اینا و در حقیقت بازتاب معنایی زبان است. و یکی در مقابل از اینا ساخت هنری زبان است که برمیگرده به آثار ادبی و برمیگرده به شعر و ادبیات. خب در ساخت هنری زبان دیگه او ساخت آوایی و ساخت روبنایی معنایی زبان آنگونه ای که مثلا ما در زبان گفتار ما اونا جلوگری میکنه، در ساخت هنری زبان دیگه اصلا ساخت هنری زبان دیگه اجازه جلوگری بر از اونا نمیده. در اینجا صورت موسیقایی به وجود میاد، در اینجا دیگه بازنگری های آوایی و معنا به وجود میاد و همچنان روی کار آمدنی یا کارکرد قافیه و وزن و تخیل و هر آنچه که از دل یک شاعر بلند میشه و بر دل خواننده اش میشه. در رابطه با اینکه از ساخت هنری زبان هنرمندان چگونه استفاده میکنن، در بعضی از آثار هنری ما ببینیم که تسلط نویسنده، تسلط شاعر آنقدر روی زبان محکم است، آنقدر روی زبان شعری خود تسلط داره که ما حتی نمیتونیم که یک واژه از زیر جابجا کنیم، حالا چی در نثر باشه چی در نظم باشه. در نثر مثلا در داستان ها بعضی از نویسنده ها زبان دولایه استفاده میکنه، گاهی رک و راست روایت میکنه و گاهی از زبان شکسته، از نثر شکسته استفاده میکنه که در نثر شکسته، حالا چی در نثر شکسته باشه چی در زبان معیار باشه، تسلط خود با تمام معنا نویسنده نشان میده. و در شعر هم همینطور است که شاعر آنگونه تسلط خود بر زبان شعری خود نشان میده، آنقدر هنرنمایی میکنه که ما حتی جرأت از این نمیکنیم که یک واژه را جابجا کنیم. ولی در بعضی از اشعار، در بعضی از نثرها بسیار به راحتی ما میتونیم که حتی واژه ها را چی برسد واژه که حتی ما میتونیم جملات جابجا کنیم. یعنی این نشان دهنده است که نویسنده یا مشاعری که است تسلطی بر زبان خود ندارد. اما وقتی که ما شعر آیشه درانی را میخوانیم، در حقیقت با وجودی که یک زبان ساده، یک زبان بسیار روان و فصیح دارد، با وجود از این ساخت هنری روی ساخت هنری زبان خیلی تسلط کامل داره آیشه درانی. و همانطوری که برای همه ما معلوم است که از زمانه‌های بسیار از گذشته‌های دور زبان فارسی زبان درباری، زبان علمی و زبان رسمی کشور بوده
در کنار زبان پشتو البته. و اکثریتی از پژوهشگران میگه در حقیقت اهمیتی یا ارزش بیشتری قدامت زبانی را نشان میده. ولی چون امی درباریان مرجع در حقیقت مرجع قدرت بودن، مرجع صلاحیت بودن و وقتی که نام زبان در گزینش زبان هم صلاحیت یا در حقیقت از امو قدرت خود استفاده میکند، این در حقیقت دیگه ما نمیتونیم بگوییم که به یک جبری صورت گرفته، بلکه امو علاقه و شفتگی خاص از اونا بوده که زبانی درباری، زبانی علمی و زبانی رسمی خود حالا زبانی پشتو یا مثلا زبانی فارسی را انتخاب میکنه. و این در دوره های بسیار زیادی تکرار شده که مثلا در دوره احمد شاه درانی، در دوره تیمورشاه، در دوره شاه شجاع، در دوره شیر علی خان، در دوره مثلا عبدالرحمن خان، حبیب الله خان، امان الله خان. خب در دوره ها ما آثاری داریم که با وجودی که مثلا یک فردی پشتون تبار است اما به زبان فارسی یک اثری را نوشته میکنه. محمودی طرزی یگانه شخصیتی از خودش یک شخصی پشتون تبار است ولی تمام آثارش به زبان فارسی نوشته شده. خودش میگه که زبان افغان که در حقیقت زبان افغان یک اصطلاح نوین است، میگه زبان افغان در حقیقت اجداد تمام زبان هاست. یعنی میگه که این زبان افغان میگه برای تباری افغانی در حقیقت برای قوم افغانی حتی رو واجب میدانه، ولی خودش تمام آثار خود به زبان فارسی نوشته. میگه ما چیزی متنی که آنقدر مثلا چشمگیر باشه در بین متن‌ها، در بین آثار محمود طرزی نداریم و این در حقیقت مو علاقه‌مندی از اینا را به زبان فارسی نشان میده. در کنار از مثلا شاعران زن وقتی که ما یاد بگیریم همون عایشه درونی است که خودش یک زنی پشتون تبار است و به زبان فارسی تمام اشعار خود به زبان فارسی میسراید و یگانه علاقه‌مند شاعران فارسی زبان است. مثلا در اشعارش وقتی که ببینی بیشترین تأثیر پذیر است تأثیری که در شعر گرفته از حافظ گرفته، از سعدی گرفته، از مولانا گرفته. ولی اشعاری که مثلا عایشه درونی یعنی بیشتر در تعلیمات ابتدایی خود وقتی که فرا میگیره و بعدش به رسم زبان قرآنی مجید فرا میگیره و دوباره از روی اشعارش ما درک کرده میفهمیم که به احتمال زیاد حافظ خوانده و سعدی و گلستان سعدی و بستان سعدی اینا را فرا گرفته. و زبانی شیریش در حقیقت یک زبانی ساده، یک زبانی روان و یک زبانی که بسیار فصیح است. ویژگی دیگه‌ای که در زبان عایشه درانی جدا از سادگی و جدا از روانی ما ببینیم جسارت زبانی است. در حقیقت در شعر خود بعد از اینکه در دوره سیوم زندگی عایشه درانی را وقتی که بررسی کنیم در اشعارش وقتی که پسرش را از دست میده بسیار با جسورانه عاملین این قضیه را نکوهش میکنه. حج میگه در موردش یک شعر را در اینجا یادداشت کرده بودم. مثلا در یک شعرش میگه که بی زنان مستر و حیران شدن، ما چه خران سلسله جنبان شدن، حجله نشینان حریم حجاب هم نفسی قول بیابان شدن، بی رویشان گوشه نشین شد همه، سگ صفتان در صف میدان شدن، کرد فلک بیشه شیران تهی مسکنی روبا و شغالان شدن، بار نهادن به پشت سمن گاو و خران قابل جولان شدن. یا در یک شعر دیگه خود میگه که شغال شیرکش آیا کدام است، نمیدانم که آن سگ را چه نام است، که زد این گله را بر سینه تو، اصیل است برده است او یا غلام است. در حقیقت امو جسارت زبانی عایشه درانی را نشان میده که بدون کدام ترسی، بدون کدام هراسی با یک جسارت بسیار خاصی عاملین قضیه را نکوهش کرده. و همچنان ویژگی دیگه‌ای که در شعر عایشه ما می‌بینیم ترکیبات اصیل فارسی است که از ترکیبات اصیل فارسی استفاده میکنه. و در شعر عایشه درانی دو ویژگی دیگه همچنان وجود داره که همون ماده شعر است و یکم نماست. معنا و مفهوم ماده شعرین در قدم معنا و مفهوم بسیار با متفکر با تخیل خود بسیار به صورت ساده و روان بیان میکنه. یعنی برای خواننده خود ابهام را
به وجود نمیاره و نمای شعر صورت وزن و قافیه‌ای که در شعر عایشه درانی گشتن بعضی از شعرش وزن شعر مثلا بر هم خورده یا مثلا فاقد قافیه است، ولی در کل خود شعر عایشه درانی آهنگ داره، در حقیقت وزن داره یا در قدم و قافیه ها و صورت نمای شعر بسیار خوب است. تقدیر از این گونه شاعران و یادبود این گونه شاعران در حقیقت وظیفه همه فرهنگیان است. امیدوارم که برنامه های خوبتر و برنامه های پرتجمع‌تری از این برای همچون شاعری گرفته شود و همچون شاعر سزاوار این است که در بین جامعه ادبی به معرفی گرفته شود. تشکر است. زموږ تاریخ هم داسې دی، کله چې تاریخ ته ځې نازو انا مطالعه کوي، زرغونه انا مطالعه کوي، نو باید د چا مور ده لومړی دا راځي، یا څوک د چا ښځه ده، څوک د چا خور ده، باید له یوه نارینه سره تړلې وي چې هغه مطالعه کړي او تقریبا هغوی هویت ورکړی دی. یوازینۍ ښځه چې دغه څه ورته وایي دغه تابو ماتوي هغه عایشه ده. عایشه په هغه وخت کې را څرګندېږي چې فکر کوم د زرغونې انا او د دې ترمنځ ډېر واټن نه دی تېر شوی د زمانې له لحاظه، خو هغه وخت عایشه دراني راپورته کېږي او پرته له دې چې کوم نارینه سره د دې نوم وتړل شي. دراني د دوی قوم دی خو له نارینه سره یې نوم نه تړل کېږي او هغه په یو بحث باندې ځان بدلوي. هغه په یوه تقریبا داسې کورنۍ کې ده چې شاهي ماڼۍ سره رفت آمد لري، یا پلار یې مثلا یو صاحب منصب دی او کولی شي چې لکه د نورو شاهي میرمنو غوندې آرام ژوند ولري او له شاهي ژوند څخه خوند واخلي. خو عایشه داسې نه کوي. عایشه ځان دربار ته رسوي، اول ته خپل لومړنی شعر د پادشاه په حضور کې وړاندې کوي او وایي چې شفق را لاله گون دیدم نماز شام در گردون مگر خورشید را کشتن که دارد دامن پرخون. په دې توګه هغه ځان مطرح کوي چې زه یو څوک یم، زه یو څه غواړم چې ووایم او د شاه خپله دغه توجه جلب کوي او دې ته په شاهي دربار کې ځای ورکول کېږي، یا مثلا دې ته هغه ارزښت چې دا یې لري هغه ورکول کېږي. دا شعر وایي، په دربار په جلسو کې شاملیږي او ورو ورو د دې شعر وده کوي. عایشه دراني په شعر باندې پیل کوي او د دې تر څنګ چې دا شعر وایي دا غواړي چې یو انقلاب وکړي، یو پټ انقلاب چې هغه وخت فکر کوم د هیچا ورته پام نه دی، خو د دې په کله چې د دې ژوند مطالعه کوي دا اوس د خلکو فکر کوم باید ورته پام شي. لومړی دا چې دا په خپله ژبه شعر نه وایي، په دوهمه ژبه شعر وایي، غواړي خلکو ته وښیي چې زه دغه حدود نه منم. دوهم دا چې دا په یوه مذهب پورې تړلې ده، مګر دا بل مذهب ته شعر وایي یا بل مذهب پالي چې فکر کوم دا په افغاني ټولنه کې د مرګ وخت دی. کله چې موږ تاسو په یو مذهب پورې تړلي یو او بل مذهب ته هغه بیا هم د اسلام مذهب هم وي که موږ متمایله کېږو، موږ کورنۍ لرو چې هغوی ته باید ځواب ورکړي. زموږ مذهبونه رواجي مذهبونه دي، خو عایشه دا نه مني. بیا د هغې تر څنګ عایشه په خپل نوم باندې شاعري کوي. تاسو که د عایشې دیوان وګورئ په یوه ځای کې د دې تخلص نه دی راغلی، په ټولو ځایونو کې عایشې خپل نوم راوستی دی، یعنې په زنانه نوم باندې شاعري کوي. خو له دې سره سره او د عایشې د خاوند نوم تر اخره پورې په تاریخ کې چا نه دی ذکر کړی. عایشې دا نه دی ویلي چې مثلا هغه د مینې شعرونه لیکي خو د خپل خاوند نوم به سره نه لیکي، نه وایي چې دا مې هغې ته لیکلی دی. زه اوس هم ډېره شاعران پېژنم چې کله یو شعر لیکي بیا وضاحت ورکوي، چې کله هغوی واده کړی دی هغوی وضاحت ورکوي چې دا مې فلاني ته لیکلی دی، مطلب دا چې دا مې بل چاته نه دی لیکلی. خو عایشه تر اخره پورې په خپل دیوان کې دا وضاحت نه ورکوي چې دا شعر چاته لیکلی دی او چاته دا اجازه نه ورکوي چې مثلا دې ته ووایي چې ته چاته شعر لیکې. خو بیا هم پرون ما یو کتاب کې د دې په اړه پلټنه کوله، دایره المعارف آریانا په نوم باندې و او هغلته یې لیکلي و چې عایشه دراني یک عاجزه افغان، یعنې هغه عاجزه بلل کېږي. افغانان ښځو ته عاجزه وایي او همدغه ورته تداعي کوي چې لږ عاجزه شه، دومره ډېر هسکه غاړه ما لوړه وه. بیا هم عایشه چې موږ عاجزه هم ورته لیکو، خو دا خپل غزل کې لیکي. غواړم چې د غزل در سره شریک کړم. گفتم صنما عشق تو هم خون جگر کرد، گفتا چه شکایت چو قضا گفت و قدر کرد. گفتم که مرا مهر تو رسوای جهان ساخت، گفتا که بله چون تو هزاران دیگر کرد. گفتم دل و جان باختم در ری عشقت، گفتا که تمنای منت
زنده ز سر کرد. گفتم نظری بر من بیچاره نداری، گفتا که تو را بخت بد خویش اثر کرد. گفتم که به آیشه کنی ظلم الا چند، گفت عشق هر آینه جهان زیر و زبر کرد. همدارنګه د آیشې باندې دغه تور پورې شوی دی چې آیشې په شعرونو کې که د آیشې د شعر څخه د هغې نوم لرې شي داسې به وویل شي چې دا نارینه شعر لیکلی دی، یعنې هغه ترکیبونه یا هغه الفاظ چې نارینه یې په شعر کې کاروي دی هم کارولی دي. ښایي دا د دې لپاره وي چې د آیشې په عصر کې بله ښځینه شاعره نشته. د آیشې رقیبان یا د آیشې څه ورته وایي هغه چې په یوه لاره دا ورسره روان دغه ټول نارینه دي. نو کله چې عایشه شعر لیکي د هغې شعر هم تقریبا د هغوی د شعر په پله روان دی، بیا چې د حافظ څخه ډېره زیاته متاثره ده نو شعر یې تقریبا داسې شعر دی چې فکر کوي چې دا به نارینه لیکلی وي. خو زه وایم د دې به دا تجربه نه درلوده چې یو ښځینه شعر ولولي، ځکه به د دې لپاره سخته وه چې مثلا داسې شعر ولیکي چې هغه په هغې کې د ښځینه الفاظ ډېر کارول شوي وي او داسې معلوم شي چې دا شعر ښځې لیکلی دی. بیا هم ځینې ځایونو داسې یو کلمات کاروي چې شعر ښځینه شي، لکه چې وایي ای نازنین به سر به کجا می روی بیا، شیرین لب لب شکر به کجا می روی بیا. همدارنګه د عایشې په هغه وخت کې چې عایشه شعرونه لیکي په دریو برخو یې ویشي. لومړی د ځوانۍ په دوره کې شعرونه لیکي چې هغه وخت په هغه شعرونو کې ما مخکې هم ویل چې د هېچا نوم نه راوړي، عاشقانه شعرونه لیکي او تقریبا په جرأت باندې لیکي. وروسته بیا هغه د عرفان خواته مخه کوي. هغه وخت چې په افغانستان کې داخلي جګړې پیل کیږي او جګړه لکه موږ تاسو ټول هغه هم متاثره کوي، بیا عرفان ته مخه کوي. هغلته بیا هم تابو شکني کوي، خپل مذهب کې نه په بل مذهب کې 12 امام ته مثلا 12 امامانو ته دوی شعر لیکي، د شیعه مذهب لپاره شاعري کوي. بیا له هغې نه وروسته چې کله د دې زوی شهید کیږي نو په دې باندې ډېر بد حالت راځي. هغه بیا تقریبا مرثیې لیکي او هغسې شعرونه لیکي چې غمګین شعرونه دي. بیا داسې غمجنه ده لکه واقعا یوه ښځه، هغسې غم پالي چې بیا وروسته له هغې نه د هغې 1220 بیته د دیوان وروستي بیتونه یې چې دي یا هغه وروستي بیتونه چې د زوی له مرګ څخه وروسته یې لیکلي، یو د خوشحالۍ بیت تاسو په هغه شعر کې نشي پیدا کولی. یعنې عایشه په خپل څه ورته وایي په خپل طرز باندې مینه کوي، په خپل طرز باندې شعر لیکي، په خپل طرز باندې عرفان ته مخه کوي، په خپل طرز باندې هغه ویر کوي او هغه د هغه مروجه ښځو غوندې چې مثلا یو وخت ویر کوي بیا وروسته بیرته ژوند ته راګرځي، هغسې نه راګرځي او خلکو ته ښیي چې عایشه یوه نوې لاره ده. او فکر کومه له هغې نه وروسته که بیا له ښځې څخه سره د نارینه نوم موږ لیکو او وایو چې په افغانستان کې ښځې نارینه و سره یو ځای مثلا د هغوی د تاثیر لاندې مخ ته تللي دي او هغوی د دې باعث شوي دي چې دوی مخ ته ولاړې شي، د چا خور ده یا د چا لور ده یا د چا مېرمن ده. عایشه یې تر ټولو ښه بېلګه ده چې عایشه په خپل نامه باندې شاعري کوي او په خپل نامه باندې تر ننه پورې هغه یاده شوې ده. هماغسې ده چې دواړه قومونه راټلې ده، نه یې پښتانه ځان ته اخلي او نه یې دري ژبې ځان ته اخلي. فکر کوم دا د خپله د عایشې سرشاري وه او همدغسې یې غوښتل چې یو وخت به همداسې بحث واوسي. فکر کوم د عایشې غوښتل او همغه ته ورسېده او زه په دې هیله یم چې د عایشې لپاره دغسې پروګرامونه ولرو. کمیت یې مهم نه دی، کیفیت یې مهم دی چې د عایشې په هغه افکار باندې چې دې غوښتل چې خلکو ته یې ورسوي په هغې باندې وغږېږو او یو وخت داسې وخت ولرو چې د هغې د شعر هر بیت باندې خلک وغږېږي او هغه تفسیر کړي چې هغې غوښتل راتلونکې زمانې ته څه ورسوي. مننه.